السلام علیکم خوږو ملګرو څنګه یې؟ امید لرم چې ټول راته روغ جوړ او خوشحاله به وئ. نو ملګرو په نننۍ ویډیو کې مونږ راغلي یو نوي ټاپک سره چې زمونږ ټاپک دی چې څنګه مونږ په مسنجر کې ځان افلاین شو کوو. فار ایگزامپل مونږ ته څوک میسیج کوي یا کال کوي نو دوی ته مونږ آی ډي داسې لګي لکه دوی افلاین دي خو مونږ به وو آنلاین. نو هغه کوم شین ډاټ کوم نشان دی هغه به چاته نه شو کېږي چې مونږ آنلاین یو که آفلاین یو. نو بالکل ډېر اسانه طریقه ده دوستانو. نو که تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو ضرور لایک کړئ. نو دوستانو زه د موبایل سکرین په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو اول به راشئ خپل فیسبوک ته. فیسبوک ته چې کله خلاص کړو نو دوستانو د کوم چې کوم درې ډاټ کوم نشان دی په دغه باندې به کلیک وکړئ. په دغه باندې چې کله کلیک وکړو نو دوستانو لاندې به راشئ سیټینګ ته. سیټینګ اینډ پریویسي باندې چې کله کلیک وکړو نو دا ګوره سیټینګز باندې به کلیک وکړئ. سیټینګز باندې چې کله کلیک وکړو نو لاندې ګوره دلته به یو نیو مینیو خلاصه شي. دا ګوره په اول سر کې لیکلي دي پروفایل سیټینګز. پروفایل سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. پروفایل سیټینګ باندې چې کله کلیک کړو نو دلته به یو بله نیو مینیو خلاصه شي. دا ګوره مینیو خلاصیږي لږ صبر. نو دوستانو بیا کوزه لاندې به راشئ دلته لیکلي اکټیو سټیټس. اکټیو سټیټس شو وین یو آر اکټیو. په دغه باندې به کلیک وکړئ. نو دوستانو دا ګورم دا چې ګوره زه افلاین کړم نو زه به په مسنجر کې افلاین شو کېږم. نو څوک به چاته به پته نه لګي چې دا آیا دا آنلاین خو زه به وم آنلاین. کله ما دا آف کړله نو هېڅ چاته به پته نه لګي چې دا آنلاین دی او که دا په آنلاین نه زه به آنلاین نه راځم. نو بالکل دا چې کله زه ټرن آف کړم دا ما ټرن آف کړو نو بیا به راشئ دوستانو مسنجر ته. دا چې کله مسنجر ته راغلی مسنجر ته چې کله خلاص کړو نو دوستانو نو دلته به اوس اکټیو سټیټس یو مسنجر کې هم دی. نو بالکل دا چې کله فیسبوک کې آف کړو نو بیا به په مسنجر کې آن آف کوئ. نو ته غواړې زه چاته ځان آنلاین وښیم نو بیا به په مسنجر کې آن کې او که ته غواړې زه په مسنجر کې ځان افلاین وښیم نو بالکل بیا به آف کې. نو بالکل دا مسنجر ته راغلی د خپل پروفایل باندې به کلیک کړو نو دوستانو دلته لاندې به راشئ دلته لیکلي دي اکټیو سټیټس. دا مونږ خو فیسبوک کې ګوره آف کو فیسبوک کې به آف کوئ. اول چې کله فیسبوک کې آف کو نو دلته به ګوره زه اوس آنلاین یم نو زه غواړم چې زه افلاین شم. ما آی ډي څوک نه وګوري چې زه آنلاین یم که نه. دا چې ما چې کله دا افلاین کو ټرن آف کو نو ما خلکو ته اوس پته نه لګي چې آیا دا آنلاین دی او که نه دی. نو بالکل اول فیسبوک کې ټرن آف کې نو بیا به مسنجر ته راځي چې ته غواړې زه ځان آنلاین شو کړم نو آن به یې کړې. ته غواړې زه ځان افلاین شو کړم نو ټرن آف به یې کړې. نو بالکل دوستانو دا وه زموږ ویډیو. دوستانو که په ویډیو کې معلومات د خپل دوستانو سره ضرور شیر کړئ او ویډیو ضرور لایک کړئ. تر بلې ویډیو پورې دوستانو الله مو مل شه.